الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معاون له لا ولد له ولا والد له لا أصل له ولا فرع له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. الله تعالی دو سیزونه د یو بل مقابل ذکر کړي، دواړو کې فائدہ ده او دواړو کې ګټه ده. یو الله حرام کړي ده، بل الله حلال کړي ده. یوه ته سود وی او بل ته بیع وی، تجارت. مسلمانانو دا فکر جوړ شوی دی چې کم شي کی فائدہ وی نو وی چیرې جی دا خود فائدې شی دی. هر فائدې شی جائز نہیں. اسلام کې هغه د فائدې شی جائز دی چې د بل پکې تاوان او د بل پکې تباہی نه. نو سود باندې منگ پتیرو جمعو خبره کړی دا چې هغه حرام ده او سخت حرام ده. بیع او تجارت الله حلال کړی ده. وأحل الله البيع. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چې التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. چې تاجران به په ورځ د قیامت الله فاجرانو په صف کې پورته کوي. فاجر سړی نافرمان سړی
د هغو په صف کې به الله پورته کوي الا من اتقى الله، مگر هغه تاجر چې هغه د الله نه یریږي او د ځان د دروغو او د نافرمانیو او د گناهونو نه ساتي او د رښتینی وي او رښتیا وي. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت دے وی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشهداء، وی چې من النبیین والصدیقین والشهداء، کم تاجر چې امانتدار وی رښتینی وي، دھوکه نه کوي چا سره، د خپل سودا عیب نه پټوي. دا هم دروغ دی، غټ دروغ دی چې ته یو سیز خرڅوي او تعالی په هغه کې عیب معلوم وي او ته نه بیانوي. مثال په تور ستا غوا ده، هغه کې دا عیب دی چې پيو نه بوی خیجی، یا دا عیب دی چې ودریږي نه، یا دا عیب دی چې خوراک ډیر کوي پای لګي کوي. نو کته دا عیب پټ کې ستا ټول مال حرام دی. څومره سودا چې تا وکړه او تا دا غوا په چا خرڅ کړه، په 1 لاکھ دې خرڅ کړه، په 70,000 دې خرڅ کړه، دا ټول حرامي دي. او کچر عیب د ښکارک نو تا نه به کم از کم دا غوا ارزانه لاړه شي. په 1 لاکھ خرڅوي نو چې هغه ته عیب وښیي، به درته وایي چې که 80,000 غواړي کني دا زه نه اخلم. په 70,000 خرڅوي، هغه به درته وایي چې یاره چې دا عیب پکې دی نو 40,000 نه پورته نه اخلم. نو تاله څومره تاوان میلاو شه؟ 60,000. او چې کله دی عیب پټ کو ټولې پیسې دی حرامې شوي، څومره تاوان میلاو شو؟ ټوټل آخرت دیم خراب شي، د عذاب مستحق هم شوي. نو دینا چې ته دا دروغ وای او عیب پټوي، دینا دا خسو دا چې ته عیب د خپل سیز ښکاره کې. نو کم از کم طالبا ته چې ورته تاوان وای دا تاوان نه دی، خو ځا چې کته ورته تاوان وای 60,000 روپے تاوان دی، اټول 80,000 1 لاکھ خو تاوان نشوي که. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چې التاجر الصدوق الامین، هغه تاجر چې هغه رښتینی وي. رښتینوالي نه همدغه خبره مراد ده، دا نه چې دی په جومات کې او په منبر باندې ډېر رښتیا وایي، نه چې سودا کې هم رښتیا وایي. هسې خو هر ځای کې رښتیا وایي، خو خپل دکان کې نه وایي، خپل سودا کې رښتیا نه وایي. نو دینه رښتینوالی د خپل سودا مراد ده. هغه رښتینی تاجر چې په تجارت کې رښتینی وي، هغه امانتدار تاجر چې هغه په خپل تجارت کې امانتدار وي. مع الصدیقین، مع النبیین والصدیقین والشهداء، دا سړی به په ورځ د قیامت د انبیاو او د صدیقینو او د شهداو په صف کې ودرېږي. د دې دا مطلب نه دی چې کني دی به رښتیا العیاذ بالله نبی وي. دته به الله پاک هغه فیسیلیټیز، هغه درجې، هغه اسباب، هغه راحتونه، هغه خوشحالی به ورته ملاویږي چې الله پاک پاکو خلقو له ورکوي. خو چې دی کله په د خپل لین دین کې صفا دی او پاک دی، او چې کله دی په د خپل لین دین کې دروغ وي، خیانت کوي. خیانت یو اوږد مضمون دی. امانت او خیانت
دا د یو بل مقابل دی. ان تؤدوا الامانات الى اهلها دومره غونې ټکی دی. دا ټول دنیا په دې کې راګیره. رښتیا ویل امانتداری ده، دروغ ویل خیانت ده. انصاف امانتداری ده، بے انصافی خیانت ده. عدل امانتداری ده، ظلم خیانت ده. دا دومره اوږد مضمون ده. کچری مسلمانان امانتدار جوړ شي، صرف امانتداري صفت په ځان کې پیدا کی، نو بس امانتداری یو دومره لوی صفت ده چې دی به بیا منځګزارم وي، دی به بیا عبادت گزارم وي، دی به بیا موحدم وي، دی به بیا رښتینی وي، د کې به ټول صفات راشي. صرف د امانتداري صفت چې دی ځان کې پیدا کی. خو مسلمان کې شته؟ ټول دنیا کې امانتداري کې جاپان په 1 نمبر ده. چی شی ده؟ 1 نمبر. پاکستان په 160 نمبر کې ده. تبلیغیان دې ځای نه لاړ شي جاپان کې تبلیغ کوي، ورته چې تاسو زمونږ غونې مسلمان شئ الله به درله جنت درکړي. زمونږ غونې 160 نمبر ته شئ بیا به کار وشي. او په دې پاکستان کې چې دا څومره دینی جماعتونه دي، او چې چا ګیره پرېښې ده هغه خو وایي چې زه محمد رسول الله نه به داسې لا غونې ښکته یم، نور خو بس سترګې پټېدو سره به زه هغه سره یم. د دین په مسلو کې دومره دروغ ننوتي دي. واقعه کربلا متعلق محققینو علماو لیکلی دي چې په واقعه کربلا کې اهل اسلام دومره دروغ لیکلی دي چې د ټول دنیا او د ټول کائنات دروغ یو طرف ته شي، د واقعه کربلا دروغ ته بیا هم زیات. او مسلمان څنګه مانی؟ حسنین تږي مړه دي، او ستا نیا ورته ولاړه وه چې هغه تږي، هغې لیدل. نیا دې ژوندی وه او هغې دا ټول شی لیدلی دی. په دنیا کې اولین کتاب په واقعه کربلا باندې ابو مخنف شیعی لیکلی دی. هغه د واقعه کربلا نه 100 کاله پس تېر شوی. 100 کاله پس پته لګي چې د څه شي خوشې خبرې لیکلي دي. بس همدارنګې زموږ د رجالو چې کوم علم دی چې زموږ محدثین پې داسې ډډ تش کېږي، یاره جي د علماو رجال چې دی که نه پلانکی راوي چې دی هغه ثقه راوي دی. چا ویلی دي؟ پلانکي محدث ویلی دي. کم محدث دا خبرې واورې منې اسم نه. د حق منلو الله پاک ډېرو کمو خلقو له دا صفت ورکړی. کم سړی چې په حدیثو کې روایت کې موجود دی، راوی، او کم محدث چې په هغه باندې توثیق کړی دی. یو راوی دی، مثال په طور باندې راوی دی ابن جریج، راوی دی سعید ابن مسیب، راوی دی زر ابن حبیش مثال، یا څوک غندر. او محدث وی چې ثقة عدل دو ډېر ښه سړی دی. دا کم سړی چې وی چې ښه سړی دی، دا چا په باره کې چې وی چې دا ښه سړی دی، د ده او دغه په منځ کې 100 کاله فاصله. محدثین څه وایي؟ یاره چې دا خو ډېر لوی کار یې کړی دی. لوی کار نه، خو خوشي خبرې یې کړي. ته یې تاریخ راواخله، من که دوانو پاڼې نه دي ویلي نه لیوني یو چې دلته ناست. کم راوی متعلق چې کم محدث وایي چې دا کذاب دی، دا دجال دی،
دا دروغجن دی، یا وایي چې دا صادق دی، یا وایي چې دا امین دی. د دوی تاریخ پیدایش و تاریخ وفات را واخله 100 سال 150 سال 200 سال فاصله به یې پکې. او دی وایي چې ښه سړی دی. اهل حدیث وایي او کنه دا خو ګوره محدثینو لیکلي دي چې ښه سړی دی. محدثینو لیکلي دي خو لږه خو یې وګوره چې دی پیژني، د لیدلی دی، دی ته 100 کاله وروستو تېر شوی دی. کم سړي متعلق چې دی خبره کوي هغه تابعي دی، او چې دا څوک خبره کوي دا په سیر و اعلام نبلا مصنف دی چې هغه په 800 هجری کې تیر شوی دی، 100 کاله منځ کې. ابو حاتم رازی د چا متعلق چې د چا نه نقل کوي د هغو په منځ کې 50-60 سال فاصله ده. ما خبره کوله، بنیادی خبره مې دا کوله چې اسلام په نامه چې څومره دروغ مشهور دي دومره په دنیا کې نورو کې، ولی اسلام موږ ته محبوب دی. د محبوب سړي په نوم دروغ ډیر چلیږي. یو سړی چې ستا معشوقی او خلکو ته پته وي چې دی په فلانه معشوقې باندې عاشق دی، مین دی، او ستا او د معشوقې رابطه هم نه وي په ټلیفون. زمونږ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټلیفون رابطه شته؟ زمونږ او د رب العالمین په ټلیفون رابطه شته؟ زمونږ او د صحابه کرامو په ټي وي رابطه شته؟ خو خلکو ته پته ده چې صحابه او رسول په دې خلکو ډېر ګران دي. یره جی رسول الله دا وی، یره جی رسول، خلکو وایي چې دا به یې رښتیا ویلي. دا ډېرې خبرې رسول الله پسې خلقو تړلي دي. موږ سره د دې صرف یو معیار دی چې هغه د الله دا قرآن کریم دی. که قرآن سره کومه خبره جوړ خوري بس موږ به ووایو چې کیدی شي رسول الله کړي. چې قرآن سره جوړ نه خوري موږ یې په رسول الله ورتړلی. بهرحال ما خبره کوله امانتداري یو داسې صفت دی چې کچری دا په مسلمان کې راغلا دی ملک نه به جنت جوړ شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء. کم سړی چې رښتینی دی په خپل فن کې، کم سړی چې امانتدار دی په خپل فن کې، دا سړی به په ورځ د قیامت باندې هغو درجاتو ته پروردګار عالم رسوي. د سره به هغه سلوک کوي، دله به هغه درجې او هغه وسایل او هغه خوشحالیانې او هغه اسانتیې ورکوي چې کومې اسانتیې پروردګار عالم خپلو خواصو خلقو له ورکوي. بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کچری یو سړی الله نه یریږي، الله نه یریږي، تاجر دی او رښتینی نه دی، تاجر دی او دوکه‌باز دی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یبعث یوم القیامت فجارا. په ورځ د قیامت به الله د سره هغه سلوک کوي چې نورو نافرمانو سره کوي، نورو بېدینه خلقو سره کوي، د سره به هم رب العالمین هم هغه سلوک کوي. زما مولا 1400 کاله وشو چې بس دا یکې وسندره وایي چې 5 وخته مونځ کوئ، یاره جي داسې نعمتونه به در باندې وریږي. مانځه نه ونوتو مولا را پاریخ شي مونځ 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 مړ شي مونځ مونځ. عوام په دې نشي پوه چې نورم څه شی ضروري دی کوي کې او دا مونځ دی. د مسلمانو والله دا خیال دی چې ګیره او مونځ بس چې دا دی برابر وي، نور دی هر څه برابر دي. وایي بقاعده وایي چې په ورځ د قیامت باندې چې څوک وی چې د مانځه پوښتنه به اول کېږي چې څوک په مانځه کې پاس شو، بس د ټولو خبرو کې پاس دی. دی کوم ځای کې لیکلي؟ ته خو یې ماته قرآن نه ثابت کړه. چې کوم روایت بیانوي هغه روایت کې خو ته لږ په رجال وګوره چې څومره دروغجن او کذاب او ضعیف خلک پکې دی. د نن زمانې تبلیغي به په مانځه کې پیل شي؟ جواب راکړه.
د نن زماني مولا به په مانځه کې پیل شي هغه خو په مانځه تنخواه اخلي د پلار به پرېږدي د نن زماني تبلیغي د نن زماني مولا د نن زماني دینداره په مانځه کې خو په رښتیاو کې به دی پاس شي ته چې وایې چې مانځه کې پاس شه دی پاس دی نو دې مطلب دی چې رښتیا ضروري دی به په عدالت کې پاس شي تا مطلب دا چې عدل هم ضروري نه دی بس مونځ کوه عدل به دله خدای بخي دی به په امانتدارۍ کې پاس شي هلکه دی به بدنظرۍ کې پاس شي دی به د ګاونډي په حقوقو کې پاس شي دی به د لوڼو د زمنو په حقوقو کې پاس شي دی به د بوډا مور او پلار په حقوقو کې پاس شي ستا مطلب دا دی چې مونځ کوه مور پلار باندې په لتو خیجه خو دا ته چل کې وایي سورني کې وایي تا چې دا مونځ دې حد ته رسولی دی ستا مطلب دا دی چې یو دا کوه نور هیڅ مه کوه او موږ دا وایو چې نور سیزونه دې برابر نه وي مونځ دې اډو قبلیږي نه نور سیزونه دې چې برابر نه وي مونځ دې اډو قبلیږي نه سوچم چې ونه کې حلال و حرامو کې چې پاس نشي خېټه کې د حرام پراته دي مونځ دې نه قبلیږي عدل و انصاف کې پاس نشي مونځ دې نه قبلیږي ایمان و په عقیده کې چې پاس نشي مونځ نه هیڅ شی دې نه قبلیږي عقیده پیژني مسلمان که ستا مولا یې پیژني بیا به هم د سړي زوی نه یم ستا مولا یې هم نه پیژني خدای یو دې شریک نه لري دا خو زموږ ښځو نه معلوم دا عقیده ده بس الله ډېر لوی دی دا عقیده ده زمونږ د کوڅو چرګو نه چې پوښتنه وکړي ما به درته وي چې خدای ډېر لوی دی دا خو یوازې عقیده نه ده عقیده د قرآن چې شپږ اتیا سورتونه نازل کړي دي په عقیدې څومره 114 سورتونه دي په دې کې شپږ اتیا سورتونه صرف مکی په عقیده نازل دي شپږ اتیا سورتونه چې ته لرې کې نور څو پاتې کېږي 28 سورتونه ټول دین پکې دی نو عقیده غټه ده او که دا نور دین غټ ده مسلمانه ته د عقیدې نه ستا مولا هم نه دی خبر مولاتوب څه شی دی پټکی وتړه مزې کوه خر خو دې وي خو پټکی وتړه خدای دې وکړي چې نسب نه انګریز وي زمونږ په دې وطنونو کې ډېرو انګریزانو تاسو ته ما یوه خبره کړې وه یاده به م شي زمونږ په علاقه کې کورم ایجنسی کې حمید خان کلی په شیعګانو کې مینځ کې ټوپکو کې کلی دی حمید خان کلی ورته وایي دا افریدي دي ډېر پخوان هلته تلي دې کلي کې یو امام خدای خبر چې څو کاله مونځ کړی دی بیا د هغې نه پس انګریزانو حکومت چې کله په دې ملک راغلی دی نو بیا د انګریزانو یو فرنګی پولیټیکل ایجنټ پاراچینار ته رابدل شوی دی کومه زمانه ده 1947 نه مخکې چې پاکستان نه دی جوړ فرنګی پولیټیکل ایجنټ ته به یې وي فرنګی ځکه چې هغه به پیور انګریز به پولیټیکل ایجنټ لګېده غټې چوکۍ به دوی سره وي نو هغه به په اسپې باندې راتلو د ګاډو زمانه نه وه وایي چې ټول قوم ولاړ و استقبال ته فرنګی را روان دی فرنګی راغی دقه حمید خان کلي سره یې اس ودرولو وایي چې ملک حمید خان صاحب یا د پلار یا د نیکه د چاپ اشته که نشته خلک حیران شو چې انګریز برطانیې نه راغلو نن دا ملک څنګه پیژني دله دا کلی څنګه معلوم دی وی چا ورته ووایي چې جي هغه خو چېرته تللی دی ټول استقبال ته راوتي دي خو هغه چېرته څه مصروف ضروري کار پسې تللی وی چې ورته ووایه چې سبا پولیټیکل ایجنټ دفتر ته راشي چې کله هغه راغلی دی څه یره او څه ترهه چې دا څنګه د برطانیې نه زما اډر ورسره دی ما غواړي دا څه کیسه ده ما څه ګناه کړې ده دا به څه کوو خو خیر بیا انګریزانو باندې د خلکو دا یقین وشي دا ظلم ورغه پولیټیکل ایجنټ ته ښکلې ګیره حساب نه کلین شی او خوش پش لش پش سړی دی وایي چې ملک حمید خان صاحب یا د پلار یا د نیکه د چاپ اشته که نشته خلک حیران شو چې انګریز برطانیې نه راغلو نن دا ملک څنګه پیژني دله دا کلی څنګه معلوم دی وی چا ورته ووایي چې جي هغه خو چېرته تللی دی ټول استقبال ته راوتي دي خو هغه چېرته څه مصروف ضروري کار پسې تللی وی چې ورته ووایه چې سبا پولیټیکل ایجنټ دفتر ته راشي
غېږه یې میلاو کړه ورته چې ملک صاحب کښېنه تا ما سره ډېر احسانات کړي دي ستا کور والا ما له ډېرې کپړې اینځلي دي ورته چې صاحبه پوه نه شم ورته چې ستاسو کلي کې ما دومره کاله امامت کړی ما پېژنې نه زه پلانکي خان مولي صاحب یم دا زمونږ د علاقې چې شمدید د خلکو خبره ده داسې نه چې تاریخ لیکلی ده او د دروغو خبره ته مولا پوښتنه نه کوي چې څوک دی کم ځای نه راغلی دی یاره جي ډېر ښکلی عالم دی داسې ښکلې مسلې کوي تاله چې په منبر باندې قصې بیانوي که نه یا د صحابهو قصې یا د بزرګانو قصې یا د اولیاو قصې بس ته بیا ته پردم نه کوي ته وایي چې دا بزرګ دی ټولو نه لوی درو خلک د اسلام په نامه وایي د دین په نامه یې وایي ځکه چې خلکو ته پته را چې خلک په دین مین دي او د دین په نامه د دین لیبل پې ولګوه هر نمونه زهر خلک قبلوي صرف لیبل بره پې ولګوه چې رسول الله فرمایلی دي لیبل پې ولګوه چې الله فرمایلی دي لیبل پې ولګوه چې صحابي فرمایلی دي بس خلک یې دې ځای سره لګوي بیا یې خلک جانچ پړتال نه کوي نو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم کم قرآن راوڑے دے آگی کہ اللہ فرمائی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اللہ تاسل سود حرام کڑے دے او تجارت جائز کڑے دے تجارت سشے دے مبادلت المال بالمال بالترازی دا مال پا مال سر بدلول رضامندے سر چپاقی کی ہیچ قسم دا دباؤ هیڅ قسم د جبر هیڅ قسم ته د دوکې او د فراډ پهلو نوي نو دې ته به مبادلة المال بالمال بالترازی دې ته به تجارت وایي او که دغو شرطونو کې کم شرط په دې کې موقوف ته نشته یا رضامندي پکې نشته یا سچائی پکې نشته صداقت پکې نشته یا یو طرف نه مال دی بل طرف ته مال نه دی نو دا با بیا تجارت نہیں دا با بیا حرامی رضامندی با کلی چی شے ایک نمبر وی او تا چی اغدو کا کڑے دے تا دا خپل شی عیب پٹ کڑے دے نو کاغد دے عیب نا خبر شی رازی بشی نو چی تا دے رازی کڑے دے اس نو دا رضامندی دا سودا حرام ہے کتا غوا خرچے کته لور چاله ورکای خلق چې چاله لونی ورکایم حقایق نه خای ډیر خلق تصویر چې وته خای تصویر ولا او خای خو خای ګوډه وی ته پټه کړي چې دا خزه ګوډم ده بیا چې کله کور ته بوزه پته بدته لګي چې دا خو جول ده پټیر کې ورستو به خبرېږي نو دا دې تبا کړه او کدا دې واده کړه تباکائی زمن لونه ولی سپا وایا چې زما په لور کې دا خصوصیت ته غصه ناکه ده هم بیانې کا په وړه خبره خپه کیږي هم بیانې کا نظر کمزوری دی هم بیانې کا جګړې کوي هم بیانې کا چې ژوند دې مخې ته ښایسته نو دا تجارتونه چې کم دي په دې کې به ته عیب نه پټوي دا نه د چې کلی د لونو ورکولم تجارت ته اوس مولیان ته دا جوړه نه کړي ځکه چې دوی خو موږ ته تیار نست دا خو هسې ضمني طور باندې نه خبره وکړه دا تجارت نه دی خو د لور د زندګۍ تباهي ده نو کله چې یو سړی عیبونو نه دی خبر نو د هغه رضامندي معتبره نه ده ځکه چې هغه تا دوکه کړی دی لکه په سړي چې سترګې پټې کړي او جیب له شی ور واچوي نو الله تعالی تجارت جائز کڑے دے دا تجارت پو اصولو رسول اللہ فرمائی انس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کڑی وی پیغمبر علیہ السلام لوی گناہونا ذکر کول چھ غٹ غٹ گناہونا چھ شید نو رسول اللہ دیر خبر شمار کڑی دی یو ہوئی چھ شرک باللہ بلے ہوئی چھ وعقوق الوالدین بلے ہوئی وقول الزور یو اللہ سرا شریک پیدا کول وګدو خبره د هر جمعې په غږی دلی دویم
وعقوق الوالدین د مور پلار نافرمانی، د مور پلار نافرمانی یعنی مور پلار با جائزه خبره منی، نجائزه با یې نه منی. کما خبره چې د الله د حکم خلاف وي ګوره هغه به د چام نه مني. که څوک 100 ځله ووایي چې قال رسول الله، که څوک 100 ځله ووایي چې قال ابراهیم علیه السلام، که څوک 100 ځله ووایي چې قال الانبیاء، ټولو پیغمبرانو چې کوم دی ویلي دي اجمع الانبیاء، ټولو انبیاء په دې خبره اتفاق کړی دی، خو چې خبره د الله د حکم خلاف وي ته به خبر در بره لیبل ته به نه ګوري چې دا څو پیغمبر ویلی دی، کدا ابراهیم علیہ السلام ویلی دی او کدا شلو انبیاء ویلی دی، دی لیبل ته به تا کله نبی لیدلی دی چې تا ته په خپله خوله ویلي په واسطو راغلی خبره ده او قرآن ډایرکټ موږ ته راغلی دی. قرآن کې شک، قرآن موږ اړو د دلیل محتاج نه ګڼو. لہذا چې کله تعالی هر قسم لیبل پې ولګېږي خو چې د الله د حکم خلاف وي، نه به د مور منې، نه به د پلار منې، نه به د استاذ منې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دویم شی دی وعقوق الوالدین، دریم شی دی وقتل النفس، د چا وجل. د چا وجل اسانه خبره نه ده، دا په وړو وړو خبرونه نن سبا شریعت، نن سبا د خلقو شریعت خصوصا د مولا شریعت من ټول ورځ وایو چې یا الله یا الله شریعت راولي، یا الله قانون د شریعت راولي، خو زړه زړه کې یریږو چې یا الله د شریعت والاو د شر نه مو هم وساتې، د شریعت والاو ځکه چې شریعت راشي نو شریعت خو د محمد مصطفی راوړی دین او شریعت ته قرآن راوړی دی، خو چې شریعت راشي چلولو والا ابوبکر شته، هلکه د چلولو والا عمر شته، د چلولو والا عثمان علی معاویه شته، د چلولو والا څوک دي؟ من القطع والبطع والبصع، زید عمر بکر ته زه بل. نو چې څنګه منګه یو هغسې به هم څه شی وي؟ شریعت. دا د انګریزانو قانون خراب قانون دی، د انګریزانو قانون ناپاک قانون دی، د انګریزانو قانون د رب خلاف قانون دی. خو په پیسو خو پکې انصاف اخیستی شي که نه، هلکه کپری خو خوځوی که او نه شی ویلی که نه، په پیسو پکې انصاف اخیستی شي. صفت یې نه کوم، مجبوري بیانوم. په سپارش پکې انصاف کم از کم سر ته خو دې پکې خیر دی که نه، ډېر تاوان به دې وشي خو وجلی دې څوک په اسانه باندې. دا اوس لوبو کې خو وجل هم ډېر اسان کړي وو، اوس لږ بیا ګزاره وشوه، خو اسانه دې څوک وجلی او د شریعت نامه چې کیږدي او د نن زمانې مولا دې مشر شي چې 2 ورځې جیل تیری په دریامه به مړ وي، واجب القتل روایت کې راغلی. دومره آسان کړي دي نن سبا مسلمانو وجل. زه ټولې دنیا مسلمانانو ته وایم په دې خبرې زه د هېچ چا نه یریږم، زه خپله مجاهد یم، زه جهاد ته لوی شوق لرم، زه ټول مجاهدین خپل وروڼه ګڼم، خو زه د جهاد په نامه باندې د شریعت خلاف کولو ته هم تیار نه یم. چې نن سبا چا ټوپک راغستی دی هغه ته د خپل امیر حکم د رب د حکم نه زیات محترم ښکاري، دا ولا و هغه ولا دلته یې ویشتو هلته یې ویشتو. وجل په اسلام کې اسانه خبره او نن سبا ټولو نه اسانه شوې ده چې د نن زمانې د مولا حکومت در باندې راغی که لسو کې اته کسان مړه نه کړم د سړي به زامن نه وم، زوی نه وم زه. ولې؟ موږ د رب نه نه یریږو. موږ چې کله د اسلام په نوم راپاڅو موږ اسلام دومره وشرمو چې خلق ووایي چې مړ هغه د انګریز حکومت ته ډېر ښه و. دومره موږ ناکاره کارونه وکړو، دومره موږ قرآن العیاذ بالله خلقو ته غلط تشریح کو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دومره غلط تشریح کو، موږ د الله نظام خلقو ته دومره ظالمانه ښکاره کو،
دلته مړی هغه دی مړو دغه دی مړو دا واجب القتل دا واجب القتل. اسلام کې قانون دا دی چې تر څو پورې تا ایجنډه مسلمان ته بیان کړې نه ده او دی دې پې پوه کړی نه دی د هغې ایجنډې تحت چاله سزا نه ده جایزه. نن سبا مسلمان غیر مسلم دی مجاهد اورورا، نن سبا مسلمان څه شی دی غیر مسلم دی مجاهد اورورا. دا نه دی خبر د اسلام د باریکیانو نه، دا نه دی خبر د قرآن د باریکیانو نه. دته ملا لکه څنګه چې تا ته ویلي دي چې د امیر اطاعت فرض دی او بس ګرځه، دقسې دته ویلي دي چې مونځ فرض دی، روژه فرض ده، حج فرض دی. دی چې پیدا شوی دی په مانځه شروع دی او چې مري په مانځه مري، چې په سجده مړ شوي چې ډېر بختور دی. یارو ډېر بختور دی په سجده. نو چې یو سړی ټوله ورځ په سجده پروت نو اسرائیل ورته کم ټایم کې راشي خو راځي به سجده کې. جهاد ته خو دی نه ځي چې شیعات کې یې مړ کي، د ګاونډي ښېګړې له دی نه وځي چې هلته یې مړ کي. یو سړي ښځه بازار کې را ایساره کړې وه غربولی، نو چا ورته ووایي چې د خدای لیونیه خو کور کې وه هغو ته چې کور کې خو یې چې وم ګورم که نه، خو چې ګورم یې دا بهر ګرځي، کور کې موندم نه نو څنګه به یې بار نه وهم. اسرائیل سره ټایم نشته چې سجدې نه بغیر دی په بل څه مړ کي، ځکه چې ته پرو چې پیدا شوی سجده کوي اوس د صلات تسبیح هم راوایسته. هغه دومره اوږد مونځ دی چې هغومره صبر تاله اسرائیل وکړي خو نو بس بیا خو خبره خرابه ده. هلته یې خدای نه پرېږدي چې ورته ووایي چې په ټایم یې وجنه. او تا نیولی یو سړي رکشې والا چېرته بوتلی و، ورته ووایي یا د ټیکسي والا چې هلکه څومره روپۍ به والي دومره روپۍ به والمه بس پلاني ځای ته مې ورسوه. نو چې هغه ځای ته ورسولو د پیسو ټایم یې شو، ده ورته ووایي چې هلکه زه په دې وخت کې څه لږ نفلونه کوم، نیت مې وکړو زړه دې خلاصه 6 رکعته نفل لمونځ کوم په دې خزر الله اکبر. ته د کښې والا ویلي دي چې 6 رکعته نیت یې وتړل، ورکې دي دا 10 روپۍ شه چې ده ته اوس کینې د ده په ځای به نور رسورلي چېرته بوځي سیده تې لاړه. نو اسرائیل علیه السلام تا په سجده چې وجني خوشحالیږه ما، رب به تا نه د عدل پوښتنه کوي، د انصاف به دنه پوښتنه کوي، د اسلامي نظام به تا نه پوښتنه کوي، تا نه به د رښتیاو د دروغو پوښتنه کوي، تا نه به د ګاونډیانو پوښتنه کوي. تا په مانځه سا ورکړه او خلکو یې چې جنتي دی ودې لیده د سړي به زوی نه یم، هغه خو بل ځای کې تا موندي نه. نو خبره مې کوله چې نن سبا مسلمان مجاهده چې ته ټوپک راوالې تا ته خلق ښکاري چې دا ټول واجب القتل دي. نه نه، دا عاجزان ټول غیر مسلمه دي، سره خبر نه دي اسلام نه. او که بیا ته ورته مسلمان وایي نو نو مسلم دي. څه شی دي؟ دا نو مسلم دي عاجزان. دوی کلمه ویلې ده مانځه نه سوا دو ته څه شی ښودلی شوی، دو ته د نظام تفصیلونه نه دي معلوم، دا د ولا او د برا نه دی خبر، دا د نفي او اثبات نه دی خبر، دا د عدل او د انصاف او د ظلم نه دی خبر، دا د شرک او د بدعت نه دی خبر. مسلمانه دا د لا اله په نفي او الا الله د اثبات، او په دې کې د ولا او د برا صورتونه، په دې کې د کفر به طاغوت د دې باریکیانو نه دی خبر. او کچری ته په دې باندې خلق وجنې نو ټوپک نه اټم بم استعمال که چې دا ټوله دنیا ختم شي، ځکه چې داسې یو سړی هم بیا نشته چې هغه وجل نه غواړي. اول خلقو ته اسلام وښایه چې څوک دې ملګری شي، خلقو له دین بیان کا، خپل هم زده کا. تشویشتل دین نه دی مسلمانه، ځکه تا سره رب، ځکه موږ سره پروردګار عالم امداد نه کوي چې منګه دین په خپل هم نه زده کوو. که زه مجاهد شم وجلو ته دین وایم، که زه تبلیغي شم مانځه او تبلیغ ته دین وایم، او که زه مالدار شم حجونو عمرو ته دین وایم، او که زه بریلی شم خیراتونو او ذکرونو ته دین وایم، او که زه دیوبندی شم د اکابرو صفتونو ته دین وایم، او که زه پنجپیری شم عدم سما موتا او ممات النبی و حیات النبی ته دین وایم. دین موږ سره چا سره هم پورا نشته. پورا دین خلقو ته ښودل غواړي، د قرآن درسونه نه، د قرآن فهم، د قرآن عمل عام کول غواړي.
مسلمانو درسونو ته دین ویلې ده درسونه روزګار ده درسونه اعلی ده درس دین نه ده درس باندې چې عمل نه وي فایده یې نشتا نو دا یاد وساته نه حکمران اسلام پیژني نه مولا اسلام پیژني نه مجاهد اسلام پیژني نه دیوبندی بریلی اسلام پیژني ما درته وی چې د هر چا اسلام خپله کټګري ده څوک خیراتونو ته د اسلام وی څوک وجلو ته اسلام وی څوک حجونو عمرو ته اسلام وی څوک قربانیو ته اسلام وی پورا اسلام زه دعوی سره ویم چې هیڅ چا سره هم نشته ځکه اسلامی نظام دا نعمت ته د الله څه شی دی اسلامی نظام نعمت ته د الله او دا الله دشمنانو له نه ورکوي اسلامی نظام مجاهده تاله نه ملاویږي ډېرو زمانو نه جدوجهد کوي اسلامی نظام مسلمانه تا ته نه ملاویږي ډېرو زمانو نه جدوجهد کوي مولا ډېرو زمانو نه تقریرونه کوي تبلیغی ډېرې بسترې دی وګرځولې بریلیو ډېر خیراتونه دی وکړل دیوبندیو ډېر کتابونه دی ولیکل پنجپیریو ډېر درسونه دی وکړل خو اسلامی نظام الله چاله ورکړی دی جواب راکړه چاله ورکړی دی نه یې درکوي اسلامی نظام الله دوستانو له ورکوي ته د الله دوست یې نه تا اسلام نه دی زده کړی په قرآن پوره عمل نشته تا سره هر چا سره خپل دین دی بس تر خپلې یو درجې پورې هغه لکیره تاو کړې ده چې زه دا کار کوم دا زما اسلام پورا اسلام زده که بیا بدل الله نظام اسلامی درکوي د نظام اسلامی څوک مخالف وي مونږ هغه مسلمان هم نه ګڼو خو دا کمې طریقې سره دا کم عدل و انصاف چې زما حکمران کوي تو لعنت تی په ده باندې او دا کم عدل و انصاف زما نن مسلمان مجاهد چې کوي تو لعنت تی په ده باندې دواړه د انصاف د پټلۍ نه ګیراو خلق دي دواړه د اسلام نه ناخبره خلق دي او چې څوک رښتیا اسلام نه خبر دي د چا عقیده ټیک ده د چا کار ټیک دی موږ د هغه ملګري یو هغه نه خلاف نه نو ما خبره کوله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی وقتل النفس لویا گناه چې دا د چا قتلولو وجل دی دا آسان سره نه کیږي دا دومره پورې لویا گناه ده چې زما د اسلام اصول لیکلي دي چې کم ځای کې د کفارو د یهودو د نصاراو او د محاربو کافرانو کورونه وي او د هغو جنگجو وي او هغوی سره گیر چاپیرا مسلمان اوسیږي ښځې او بچي اوسیږي او ستا دا یقین وي چې که زه په دې کافرو فوج باندې حمله کومه نو دا مسلمان ور سره خوږیږي کوشش به کوي چې حمله به نه کوي مسلمانو له به اطلاع ورکړي چې مسلمان د دې کفارو نه لرې شي او که چرې نه لرې کیږي یا هغوی ور باندې زور وي لرې کېدلی نه شي او ته په دې کفارو باندې حمله کوي نو ته به کوشش کوي چې مانه مسلمان ونه لګي مانا مسلمان معشوم ونه لگی مسلمان خزا ونه لگی مسلمان سڑے ونه لگی او کا غلطن کے در نچوک ولگے دا کوشش با وجود در نچوک مرش دا غبا معلومات کوي اور ټول مجاہد با جمع کیگی دا غبا دیت ورکی تشے بکی دیت با ورکی چی تا پا غلطن کے منگ نمڑ شوے مسلمان تا تا دا چا خود لی دی خو که زمنگا ملگری دی او که زمنگ مخالفین دی که دا اسلام جنڈو اچتولو والا دی او که دا سرکار جنڈو اچتولو والا دی صرف ٹوپک نا وور استلو تا قانون وی صرف ٹوپک نا گولے استلو تا جہاد وائی ورورا نا گولے استل قانون دے نا گولے استل جہاد دے نا دا سڑی وجل قانون دے نا دا سڑی وجل جہاد دے دا انسان دا وجلو دا پارا اسلام دیر تحقیق نا بعد چکل ثابت شی بیا با وجلے کی تا معلومی دی چادری خبری دی او دا غی ثابت اول آسان خبره نه ده د دې دا معنی نه ده چې کني زه د جهاد نفي کوم
یا زب الفاظ دیگر په دب الفاظو کې د جهاد او د مجاهد خلاف کوم، نه زه د غیر اسلامی جهاد، زه د غیر قانونی جهاد، زه د الله د قانون نه خلاف وجلو سخت خلاف یم. نو وقتل النفس پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای لکه څنګه چې قرآن وای ولکم فی القصاص حیات، چا مړی وکړه دی به پکې وجلی کیږي. ولې چې دا ونه وجلی کیږي نور خلق ژوندي پاتې کیږي نه. نن مسلمانه هر سړی چې کلمه وایي بل ته کافر وایي او د بل وجلو ته دی جهاد او قانون وایي. یاره جی قانون ما ته آرډر دی، قبر کې به تا سره دا افسر نی در سره، قبر کې به تا سره دا خپل جرنیلان کرنیلان نوي در سره، قبر کې به تا سره د خپل امیران او امیر المؤمنان نوي در سره، حشر کې به دا تا سره نوي در سره. په ورځ د قیامت چې ته کله حساب ورکوي نه به ستا امیر سترګې وخوځوي، نه به ستا جرنل سترګې وخوځوي، نه به ستا کرنل سترګې وخوځوي، نه به ستا شیخ الحدیث رپ وکي، نه به ستا وړوکی امیر، نه به ستا غټ امیر رب په څوک نشي کولی. من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه یوم لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. رب به څوک نشي کوی، انبیا به هم رب نشي کوی. نو چې کله په ورځ د قیامت څوک رب نشي کوی، نو اوس چې تا ته یو سړی وایي چې آرډر دی فایر، آرډر دی دا ووژنه، آرډر دی دا مړ کا، زه امیر یم، زه ستا مشر یم، زه ستا افسر یم، زه بریګیډیر یم، ورته ووایه چې جی یو خبرې لیکل را سره وکړه، په ورځ د قیامت به مې خلاصئ که دا اغستی شي ټیک ده که نیزه وجلې نشم کوی. یاد وساته جهاد ډیر محتاط قسم ته شی دی، جهاد انتهایی محتاط و حساس شی دی. د چا وجل د چا نیول آسانه خبره نه ده. دې کې د دواړه فریقه سوچو کې دواړه د افراط او د تفریط نه ډک دي. عوامو د خدای ملګری شي. نو رسول الله فرمایي وقتل النفس بلا لویه ګناه د چا وجل دي، وقول الزور او بل دروغ ویل دي. هر قسم ته دروغ حرام دي. خلق وی یره جی عام حالاتو کې به دروغ نه وای، خو تجارت خوی بغیر د دروغو نه کیږي. نه کچره د دروغ وی او د دروغ ګور ډیر معمولی داسې معمولی خبره باندې شی دروغ جوړیږي. د انداز نه دی، انداز دې سره دې ته مبالغه وای. لکه مثال په توتانه یو سړی شی دی چې درته وایي چې رجی دا څنګه شی دی، ته ډیر اعلی د مخ دې چې داسې څه که دام دروغ دی. انداز مطابق ووایه چې څومره د دغه شي اهمیت دی هغومره ووایه. د داسې سټایل دی چې جوړ کو نو دا د شی ډېر اوچت که شی ایک نمبر دی، جاپانی غواړي جاپانی دی، اوریجنل غواړي اوریجنل دی، ښه ټماټر غواړي اعلی ټماټر دی، ښه سبزي ده، دنه ښه شی نشته. نو بیا که ته ورسره شکل جوړ کړي څه نه څه ګزاره کوي کني په کار هلته هم نه دی. ځکه چې سړی پې ورتیزاوي او د سړی دی چې پې ورتیز که رضا ختمه شوه شی حرامیږي. سړی به پې ورتیزوي نه. او که بیا شی داسې دی چې ایک نمبر نه دی او ته بیا هم سټایلونه جوړوي نو بیا خو سوچه ده نه سړي زوی، نو دې شي سره دا شی حرامیږي. وقول الزور دغه معنی ده چې هغه دروغ چې هغه حقیقت نه وي، که هغه په عامو حالاتو کې وي هم ګناه کبیره ده، او که په تجارت کې وي هم ګناه کبیره ده. مسلمانه ګناه کبیره هغه ګناه چې قرآن او سنت ذکر کړی ده، هغه ګناه چې په هغې باندې به عذاب ملاویږي. وقول الزور لویه ګناه ده دروغ ویل. او نن مسلمان دا وایي چې مانځه کې چې پاس شي بس بیا هر شي کې پاس د ته کم خوا د قوم روان کړی دی، دینداره خلق دی وغولول. بهر حال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، ابو ذر نے روایت تے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. درے کسان داسی دی چی اللہ تعالیٰ با پورز دا قیامت دا رحمت پا نظر ورطن گوری او نبے دا گناہنو نا صفا کئی، دے با ہمیشہ دردمنوی دل با عذاب علیموی. پاغی کی نور کسان شمارلی دی، یو قستے رسول اللہ فرمائی والمنفق سلعتی ہی بالحلف الکاذب، آغا سڑے چی آغا خرچ کون کے او خرچون کے وی د خپل مال پا قسم د دروغو باندے، د دروغو پا قسمونو باندے خپل شے خرچ کی. واللہ دا سرم ندے، قسم دے کا سرم، قسم دے کا دے کی خپل امراغلی یرے جی منگتے پا کی پایدن نشتاو دا ستاو شورتا. گورا قسم چتا ہوئی پا دے پوئے گے، قسم تاکید تا ہوئی. ضروری ندے چی تبا خام خدا اللہ نوم والے دا خدای پا ذات میں دے قسم، دا تاکید چی تکوی کلکوالے چکوی دام حلف دے. نو جی کنا دا سپا خبر دا کنا دا ندے رخلی دا کیا رخلی، دام تاکید دے. چی شے دے؟ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی چوک پلا سودا دا دروغ پا تاکیدونو خرچائی پورس دا قیامت با اللہ وطا نگوری او نبا ورباندے نظر دا کرم کئی او نبے صفا کئی چی دے صفا شیو جنت تلار شی کلیر کئی بینا. لیکنن سبا سرکار دا شیان جوڑ کری دی، دا بلیک تے ہو، دا گرے دے ہو، دا وائٹ تے، دیر خلق با پراتی وچ پوچا بے گناہ بئی، خو بس آقا با وائٹ کئی بینا. نو دقا سی بے اللہ وائٹ کئی نا دا سارے ولا یزکیہم او دریم خبر ولہم عذاب علیم، دامنا چی تشبہ پروپی دردناک عذاب بدرتا ملاوی. گناہ چا شے دے دا خپل سودا خرچول پا دروغ قسمونو پا دروغ تاکیدونو. دو سے او دو باندی ما دیر خرچا شیر جی دا دیر پا مشکل رازی او دا بیا دا سے او بیا منگ دا سے دو مرئی کی چا سڑے ہوئی جی دا سا شیرانا لارد نشی دا لاسا او نفس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا سڑے با دردناک عذاب سر مخامخوی، دردناک عذاب سرا. یہ وابل آخری مسئلہ بیاناؤں ٹیم کم دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، قیس ابن ابی غرزہ فرمائی چھے وارد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منڈائے تراغے دی تجارتونو منڈائیوا وی ونحن نسمى السماسرہ، وی منگا دلالانو کمیشنکاران دا کمیشنکارانو گروپ منگ تبا خلق و سماسروے دا سمسار جمع دا معنی دادا چھ منگ تا خلق وی دلالانو کمیشنکارا اے کمیشنی اے دلالا وی خلق با منگ تا داوی. خوچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغے ناغوی یا معشر التجار، دلالی و نوی کمیشنی و نوی سیوی یا معشر التجار. دے جینا استدلال کی گی چھ پیغمبر علیہ السلام خلق تا بدنم ناغست. قرآن سورہ حجرات کے اللہ فرمائی، یہ ولسم نمبر آیت تے، اللہ فرمائی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. اللہ دا دینا منع فرمائے چاہتا با بدنم دا سی سڑے نشتا. یو روایت رازی غالباً ترمیزی شریف کے دے چی دا حقا دعا ادری نمونہ نوی، خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قرآن منع فرمائے لیدا چی تاسو بسڑی تا اغا نم ناخلے چی اغا بد نمی. بعض خلق یو بلتای چی گونگا، یو بلتای چی غوگو، یو بلتای چی گنجیا، یو بلتای چی پیجی رندا، چوک چالا یو نم چوک چالا بل نم. اللہ قرآن کے منع کردے دا، محمد مصطفیٰ فرمان کے منع کردے دا. اللہ رسول
چې کم ځای کې د قرآن تشریح کړی ښکاره پته لګي چې د دې آیت لاندې رسول الله دا خبره کړې او چې کوم خلکو ځان نه تړلی وي بیا لټوا چې دا کم آیت کې ویل نه د آیت خلاف خو نه دا د آیت موافقه کم ځای کې دا د کم آیت تشریح کړی ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم اسی خبرې کولې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مونږ ته خنوم واغستو یا معشر التجار اے د تاجرانو ډلې بیا وفرمایل ان الشیطان والاسم یحضران البیع یاد وساته چې کوم ځای کې تجارت کیږي سودا کیږي هغه ځای ته شیطان او گناه دواړه حاضریږي کوشش دا کوي شیطان چې دا خلق په گناه کې واچي دا سودا نه برکت اوچت کی دا سودا نه خیر اوچت کی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فشوبوا بیعکم بصدقه کوشش کوي چې تاسو کله هم یو تجارت یو سودا کوي نو داغي افتتاح په صدقې سره کوي چې شیطان د دې ځای نه وتښتي نو په دې روایت کې څو خبرې دي یو خبره ده چې د الله رسول خراب نوم وانه غسته ښه نوم یې واغسته نو ته به چاته سپک نوم نه اخلې دا هم دین دی دا نه چې تش منځونه کوه او خلکو ته چې دا پنجپیری دی دا وهابي دی دا بد نومونه دي دا ما اخله څه ضرورت دی څوک پنجپیری دی زه د پنجپیر اوسیدونکی یم ته د پنجپیر اوسیدونکی دا وهابي دی وهابي څه شی ښه نومونه اخله خلکو ته دا نه چې کوي صلات تسبیح او خلکو ته وایي چې پنجپیری وهابي پلان کې نو یو خبره دا چې بد نوم به نه اخلي دویمه خبره اجرت د دلال رسول الله صلی الله علیه وسلم دی گروپ ته ورغه خو دغه گروپ ته ادا نه دی ویلي چې تاسو دا کم کار کوي دا ناروا ده معلومیږي چې د کمیشن کار او د دلال اجرت څه شی ده جایز ده او شرطونه دي پکې اټولو نه لوی شرط پکې دا ده چې کم سړی دلال دی او کمیشن کار دی یو سړی ته وایي چې زه به تاله دا شی خرڅوم بل ته وایي چې زه یې تاله اخلم تاسو دواړه به جوړوم د جوړولو دا مطلب نه چې دا منځ کې شیطان بچی وي د دغه وله سودا د 500 روپو ده او په دې په 1000 روپۍ خرڅوي دا غولوي او دغه سړي ته سودا اخلي د 500 روپو شی په 1000 روپۍ وتایلي نو دا به کذاب نه وي دی به نه دا دوکه کوي نه به دا دوکه کوي دا د سودا کې به دی د صداقت سره چلیږي او دی به کمیشن ښکاره اخلي پټ کمیشن نه دی جایز ښکاره کمیشن بالی یو ته مو ووایه چې تا نه به زه دومره فیصد اخلم بل ته مو ووایه چې تا نه به زه دومره فیصد اخلم ښکاره او ده چې سودا خرڅوي د ده سودا کې به عیبونه نه پټوي د ده سودا نه د ده خر نه به اس نه جوړوي او اخ سړي ته به هم خر نه اس نه جوړوي ته به منځ کې د شیطان کردار نه ادا کوي ته به منځ کې د کمیشن کار او د دلال او د خیرخوا کردار ادا کوي او ستا کمیشن به معلوم وي کمیشن به دی مجهول نه وي یاره تاله به خرڅوم او تاله به اخلم څومره بالي مړه بیا به ټایم کې ګورو زما استاد ورورۍ خبره ده حرامه ده چې ورورۍ خبره نه وي چې ده حرامه ده ورورۍ مرورۍ په تجارتو کې نشته او که ته وروري کوي ورته چاړو اخلم نه خبره او چې اخلي یې نوم به پرېږدي 10 روپۍ به اخلم 100 به اخلم 1000 به اخلم 1% به اخلم 5% به اخلم 100% به اخلم نوم به پرېږدي په خبره پوهېږي که خبره مجمله پاتې شوه چې بیا به ګورو دا سودا څه شی ده حرامه ده لہذا اجرت د دلال چې معلوم وي دا جائز ده اعلاء السنن جلد 16 صفحه نمبر 207 کې په دې باندې ګڼ احادیث نقل کړي دي فتح الباری په پنځم جلد 370 صفحه کې عمدۃ القاری هم په شپږم جلد 646 صفحه کې دې باندې روایت نقل کړي دي او دې باندې تاییدات نقل کړي دي الله دې موږ تاسو ته پوهه او عمل نصیب کړي وصلی الله تعالی على خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین یا الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب کا رب زمونږ لوی وړو ګناهونه معاف کا یا الله مسلمانو ته په تمام قرآن و سنت باندې عمل نصیب کا یا الله تمام احکام باندې مسلمانانو ته عمل نصیب کا یا الله په من کې دا کم دجل و فریب الہ العالمین دوکه دهی او ملاوت زمونږ په دین کې راغلی دی رب مسلمانان د دین او ساته رب موږ ته سوچا دین وخایا رب موږ ته سوچا دین وخایا رب زمونږه
لوی واړه د موجوده دور د تمامو فتنو نه وساته. یا الله زمون کلی او قوم کې د قرآن او د سنت لهرونه روان کا، ښځې او نران په قرآن او سنت باندې پوی کا. یا الله زمون ملک امن راولا، یا الله زمون ملک قانون د قرآن او د سنت راولا. یا الہ العالمین هر ځای کې مجاهدین چې د الہی کلمت الله د پاره پورته دي، د الله دین د پاره اوچت دي، رب د مجاهدینو امداد وکا. رب العالمین د تمام اسلامی ملکونو حفاظت وکا. الہ العالمین زمنګ ملک نظام د قرآن او د سنت راولا. یا الله منګ ته هغه حکمرانان چې عوام سپک ګڼي او ځانونه اوچت ګڼي او د ملک پیسې خوري او پروردگار عالم ملک خرڅي، یا الله دغه حکمرانان زمنګ د ملک نه ورک کا. یا الله زمنګ کرسیان تینا خالی کا. یا الله دا ملک د رشوت خورو نه پاک کا. یا الله منګ ته هغه حکمرانان سیاست مداران نصیب کا چې په عوامو خپکیږي، قرآن و سنت سره تعلق وي، الہ العالمین ځان د عوامو غلام ګڼي. یا الله منګ ته داسې حکمرانان نصیب کا. یا الله چې چا زمون قدر او احترام کړی دی، خصوصا افریدو خلکو ډېر عزت زمون کړی دی او د دین ډېره کلکه ملګرتیا کړې ده، او اوس هم چې موږ سره څوک په هره لار ملګرتیا کوي، رب دنیا و آخرت ښایسته کا. یا الله تمام مصیبتونو نه وساته. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه